سلام له خورشیده د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې له پر وخت او رڼو ټاکنو خپل ملاتړ پړاګه کړ. د افغانستان ټاکنو په برخو کې د مرستندویو هیوادونو سفیرانو د یوناما پرېکنده ملاتړ ماموریت او اروپایي ټولنې استازو تېره ورځ د ولسمشر له دویم مرستیال او د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې له دې سربیره د راروانو ټاکنو په اړه خپل لیدلوري وړاندیزونه او اندېښنې هم مطرح کړي. په دې کتنه کې عبدالله هم پر رڼو او بااعتباره ټاکنو له ټینګار سربیره ویل چې د ټاکنو په اړه د نړیوالو همکارانو لیدلوري او اندېښنې به د حکومت په سطحه تر غور لاندې ونیول شي او تر هغې وروسته به پرېکړه وشي. په لوګر کې په لومړي ځل د ښځو لپاره یو بازار جوړ شو. دغه بازار د لوګر د ښځو چارو ریاست او پل علم ښاروالۍ په ګډه همکارۍ جوړ شوی چې د اوس لپاره 15 هټۍ لري او ویل شوي چې په راتلونکي کې به دغه بازار ته پراختیا ورکړل شي. د لوګر د ښځو چارو ریاست او پل علم ښاروالي وایي د یاد بازار له جوړولو موخه د ښځو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او د بېوزلو میرمنو لپاره د کاروبار پیدا کول دي. د دغه ولایت صنعتګرې میرمنې د یاد بازار جوړېدل ګټور بولي او د بازار له پراختیا سربیره د امنیتي تابعیاو د نیولو غوښتونکي هم دي. ولسمشر غني تیر ماښام د مخکښ خبریال عبدالحمید مبارز د روغتیایي حالت د پوښتنې لپاره د هغه کور ته ورغی. ښاغلي غني په بېلابېلو دورو کې د نوموړي فعالیتونه وستایل او همداراز له ازادۍ او په ځانګړي ډول له بیان ازادۍ څخه د دفاع په خاطر د ښاغلي مبارز 6 لسیزې فعالیت او مبارزه د ټولو لپاره د ژمنتیا او وطنپالنې بېلګه وبلله. ولسمشر همداراز ښاغلی مبارز د مطبوعاتو او ورځپاڼه لیکنې د برخې مخکښ وباله او نوموړي ته یې د روغتیا هیله وکړه. د ننګرهار په روداد ولسوالۍ کې د یوه کور د چت پرېوتو له امله یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او 2 نور ټپیان دي. د روداد ولسوال وایي دغه کور چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوی و بالاخره تېر ماښام د یوې خونې چت یې راپرېوتلی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ یوه 4 کلن ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړی او یوه میرمنه او یو بل ماشوم ټپیان شوي دي. د طالبانو 2 سیمه ییز قمندانان له یو همکار سره یو ځای په لوګر کې د ځانګړو پولیسو له لوري ونیول شول. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شپور احمدزی وایي دا قمندانان چې محمد یوسف او محمد ولی نومیږي تېره شپه د پل علم ښار له بابو سیمې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو یوه تومانچه، یو دوربین یا لید او یو موټرسایکل هم ترلاسه شوي دي. او په غزني کې بیا د طالبانو یو بل قمندان له خپلو 2 کسانو سره ووژل شو. د غزني د والي ویاند وایي دا قمندان چې فیاض نومېده تېره ورځ د اندړو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې له خپلو کسانو سره د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.